Assalamualaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی نن به موږ په دې کلاس کې ډیټیل سره پایتن کنسټرکټر ډیسکس کوو. سمپل پایتن موږ سره کنسټرکټر یو سمپل کانسپټ ما سره راغلی دی پایتن کې. It is a special method within a class that gets automatically called when an object is created. Python constructor concept موږ سره دا سره چې دا موږ سره یو سپیشل میتھډ وي یو کلاس چې کله موږ کریټ کو نو دغه کلاس کې نارملی موږ کنسټرکټر میتھډ ولګو. اوس دغه میتھډ موږ سره اتوماتیکلی کال کیږي چې کله موږ د دغه کلاس یو اوبجیکټ کریټ کو اوبجیکټ کریټ کو لکه فور ایگزامپل ما سره سټوډنټس کلاس ته نو په دې سټوډنټس کلاس کې ما سره چې څنګه نارملی مونږ ولګو کلاس او بیا به ولګو د کلاس نیم خو که په دې کې دننه زه ډیفاین کوم یو بل کنسټرکټر نو دا کنسټرکټر مونږ سره اتوماتیکلی کال کیږي چې کله مونږ د دغه کلاس اوبجیکټ کریټ کو. صحیح شو لکه تاسو دلته ګورئ دی وی کنه چې it is used to initialize the attributes of the project. صحیح شو بل ګورئ it was written with the underscore init underscore موږ سره چې کنسټرکټر کم دی د موږ سره په دې طریقې سره سکیږي لیکل کیږي لکه دا میتھډ چې کله موږ جوړو په نیم کې به سمپل موږ دا init لګو. صحیح شو بل خبر هم دغه چې initialize the attributes of the object زمونږ object ته د attributes وغیرہ موږ څه کولی شو initialize کولی شو. کلیر دی بل تاسو لاندې وګورئ دلته موږ له راکړی دی ساینټکس اف کنسټرکټر دی. نو ساینټکس اف کنسټرکټر موږ سره چې اول به کلاس وي بیا به را سره د کلاس نیم وي هغې نه پس موږ سره ډیف کیورډ وي بیا به را سره کنسټرکټر وي او په هغې کې سیلف پیرامیټر اټومیټکلی به راځي او چې کوم پیرامیټرز وغیره موږ پاس کولی شو بالکل پکې لګولی شو موږ بیا انیشلایز کوډ دی. پریکټیکل ایگزامپل به کوو. سمپل فایچام ته به راشو فولډر کې به کلیک کو دلته به رائټ کلیک کو په سکرین باندې یو نیو فایل به دلته نه واخلو مونږه پایتن فایل کې به کلیک کو زر عالم دلته ما ولیکلو کنسټرکټر کلاس انټر بټن به پریس کو already exist مونږ سره رائټ به کلیک کو نیو ته به راشو لایک مو لیکلو کنسټرکټر په ځای مو لګولو کنسټرکټر کلاس 1.py داسې مو لګولو. ها سمپل مونږ سره دا سره رالو د کلاس نیم را سره رالو. اوس زه وایم چې زه یو کلاس جوړوم سمپل د سره لپاره کنسټرکټر دپاره نو اول به تاسو کلاس کریټ کې سمپل زه رالم دلته ما ولګولو کلاس څه به ولګو کلاس به ولګو. اوس دا کلاس چې کله ما ولګولو دې سره سره زه د کلاس نیم لګوم لایک ما سره کلاس نیم دی امپلوی سمې ولګولو د کلاس نیم زما راغلی دی هغه جست ما ولګولو امپلوی انټر بټن به پریس کو. اوس دې نه بس په زه کریټ کوم کنسټرکټر. صحیح شو زه کریټ کوم کنسټرکټر کې پیرامیټر سره کریټ کو که نارملی کریټ کو زه رالم دلته ما یو کنسټرکټر ولګولو ډیپ انډرسکور دلته به څه ولګو انټ په ولګو او سیلف زموږ چې کوم پیرامیټر دی اټومیټکلی پکې دیس کېږي راځي به راسره. ها په دې ځای کې لایک زه څه ډیټا اخلم چې هغه به مونږ پاس کوو چې بل یو فنکشن به جوړو هغې ته به مونږ پاس کوو. نو نارملی زه رالم دلته ما یو دغه واغوښتو چې سیلف ډاټا جست وایم چې ما سره څه وي نیم وي را سره سمپل نیم به ولګو او دلته به ولګو څه انپوټ به ولګو او دې کې ما ولګول چې انټر یور نیم ته سمپل څه وکړه انټر یور نیم ته خپل نیم انټر که جست داسې به ولګو. کلیر دی دې نه پس که دلته مونږ داسې کولن دغه لګو فل کولن اومم ټیک دی. ها سمپل زه رالم دلته مو لګولو سیلف ډاټا زم چې ما سره امپلوی کم ایج دی هغه دې م را سره انټر کړي نو دا به موږ سره سمپل سره راشي ایج به را سره راشي. صحیح شو سیلف ډاټ ایج به لګو دلته او بیا به سمپل څه لګو انپوټ به واخلو. صحیح شو او دلته ما ولیکلو سمپل څه انټر یور ایج جست او به لګو چې څه انټر یور ایج به لګو داسې. ها که دا زه انټیجر اف انپوټ کم اومم ټیک دی. ها دلته به راشو به لګو موږ سمپل څه انټیجر اف انپوټ به شي را سره. کلیر دی بیا به انټر بټن پریس کو زه رالم ما دلته ولګولو سیلف ډاټ ایډرس به ولګو سمپل څه به ولګو ایډرس ایکول ټو دلته به سمپل واخلو انپوټ او جست را به شو دلته به مونږ ولګو څه چې انټر یور ایډرس سمپل څه به ولګو انټر your
ایډریس ته سمبل سوګه ایډریس انټر کلیئر دی دینه پس زر عالم مولا ګول سیلف ډاټ فور ایگزامپل زم چې ما سره سیلری راغلی را هغه هم به منشن کو ور سره مطلب چې موږ سره ته سیلری اوم شوګه صحیح شو نو دلته برا شو انپوټ په واخلو دی ځکه او دلته رالم مولیکولو که زه انټیجر کې والم ویل انپوټ وي ها نو دلته بولګو انټیجر اپ سمبل څه بولګو انپوټ بولګو داسې کلیئر دی ګوره دا جست ویریبلز اهلم دا ډیټا موږ نه په انپوټ کې اهلي صحیح شو نو دلته بولګو انټر یور سیلری سمبل وسولګو انټر یور سیلری بولګو داسې کلیئر دی او دلته هم کولن داسې ولګو فل کولن کلیئر دی اور جسٹ را بشو دلته مونږه اومو لګو اوس دینه پس دا به مونږ نه انپوټ کې اهلي دینه پس درالم یو بل میتھډ زه جوړم هغه مو لګول ډیپ سمبل ډیپ کیورډ بو لګو او زرالم زم چې ما سره بل دغه راغلی دی هغه به سی چې ډسپلی لا شو ډیټا نوم باندې مو لګول شو ډیټا سمبل سم باندې مو لګول شو ډیټا باندې مو لګول انټر بٹن ما پریس کو او زرالم دلته زدا ډیټا پرینټ کوم چې ما کم بر هغه سره نو که زه اپ سټرینګ یوز کوم لازا نارملی یوز کوم ټیک دوه ټیک ته ها که زه اپ سټرینګ یوز کوم او زه ته ما چې یور نیم سمبل سم لګولو یور نیم از بولګو او که زه دلته راشم دغه لګوم اف سټرینګز نو موږ به سمبل کرلی بریسز والو او دلته زراله مو لګولو سیلف ډاټا سمبل بس شرا سره نیم بشي را سره صحیح شو انټر بٹن پریس کو بیا رالم پرینټ ز لګوم اوس ګوره دا ډیټا موږ ایکسس کو نورمالي ها زه دیم چې موږ سره کم دغه راغلی دی یور ایج از بولګو دلته به دا اپریټرز ولګو او دلته به ته مونږ ولګو سیلف ډاټا سب ولګو ایج به ورته ولګو داسې بیا به انټر بټن پریس کو پرینټ او زه ورته چې ما سره د څه شو کا ایډریس نو دلته به راشو به لګو چې څه اف سټرینګز دی نو دلته به ولګو اف او زه ورته چې یور ایډریس از کرلی بریسز او سیلف ډاټا ایډریس پورتکال کو کلیئر دی بیا به لګو پرینټ زم سیلری نو زه ورته دلته ولیکم چې یور سیلری از کرلی بریسز بولګو او دلته موږ سره سی اپ سټرینګز به نو جست را بشو اف ولګو او دلته اپ سټرینګز کې ما سره چې کوم دغه راغلی دی سیلف ډاټ څه بشي را سره سیلری بشي را سره سیلف ډاټا سیلری بولګو داسې کلیئر دی اوس دا ډیټا زه شو کول غواړم نو ګوره ها ما زه اوس په دې کې دغه کریټ کوم آبجیکټ په ما سره د کلاس وي نو دلته برا شو سمبل ما ولګولو آبجیکټ 1 ایکوال ټو او څه ولګو امپلوی بولګو ها دا بریسز بو سره مست لګو اوس ګوره دا آبجیکټ مونږ جوړ کو د سره پاره د دې کلاس لپاره اوس چې دا آبجیکټ کله ما کریټ کړ اتوماتیکلی بس دا یو زما چې کم دغه دی فنکشن دی کال شولو دا ډومبه فنکشن نه دی اتوماتیکلی کال شو که زه رائټ کلیک کوم دا پروګرام دلته نه مونږ رن کو نو ما ته آوټپوټ سکرین سوی انټر یور نیم ګوره دا فنکشن ما نه دی کال کړي جست دغه مې وکړلو یو آبجیکټ مې کریټ کو نو دا ګوره د دې کلاس ما دا آبجیکټ کریټ کړو اتوماتیکلی زمونږ دا یو فنکشن کال شولو اوس دې ته مونږ سمبل سو وایو کنسترکټر ورته وایو کنسترکټر چې دا یو فنکشن ما سره کم راغلی وډم به ګوره دا ډیپ انټ والی یادوم چې دا فنکشن کم راغلی دې کلاس چې مونږ څنګه آبجیکټ کریټ کو کنه اتوماتیکلی به دې مونږ سره کال شي مطلب دا چې شو بشي اوس که زه دا ډیټا شو کول غواړم نو دلته برا شو او بلګو چې سمبل سا آبجیکټ 1 سب لګو ډاټ په لګو او زما چې کوم شو ډیټا را هغه بش او لګو دلته شو ډیټا والا میتھډ چې کوم دی اوس که زه رائټ کلیک کوم دا پروګرام دلته نه رن کو صحیح شو دا پروګرام دلته نه رن کو دلته ما دی انټر یور نیم زراله مولا ګل احمد انټر یور ایج 23 سو سوري ایرر هینډلینګ اچھا اوس که زه رائټ کلیک کوم دا پروګرام مونږ دلته نه رن کو صحیح شو نو ما ته سمبل سي چې انټر یور نیم ما انټر کړل سو احمد بیا به انټر بٹن پریس کو ما ته وی چې ایج که ایج ول لایک زور کم 23 بیا ما دی ایډریس سمبل زرالم دلته مولیکول سر رجل 400 دا انټر بٹن پریس کو ما دی انټر یور سیلری لایک دا ما انټر کړل سا سیلری انټر بٹن پریس کو نو تاسو دلته وګورئ ما دی چې یور نیم از احمد یور ایج از 23 یور ایډریس از دا او یور سیلری از دا صحیح شو کنه نو دې طریقې سره زمونږ سمبل څه کول شو کنسترکټر یوز کول شو ګوره دلته ما سمبل څه وکړلو چې کله دا آبجیکټ هم جوړ کړلو دا کنسترکټر ما سره دلته نه اتوماتیکلی کال شولو
صحیح ده کنه کانسپټ عمده یو دی چې کله مونږه یو کلاس جوړ کو او په دې کلاس کې مونږه دنه اولګو لایک مولګو ډیپ انټ او سیلف مولګو نو دا ما سره کنسټرکټر شو که زه دغه بل کنسټرکټر یوز کوم عموم یوز کول شم ټیک ده کنه نو دا سمپل کانسپټ ما سره د کنسټرکټر در سره کلیر دی ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا مونږه د دې نیکست ټاپک کو والسلام